حاجی کتونکو په دا وخت تاسو ته انتهایی افسوسناک خبر او بریکینګ نیوز د باجوړ څخه درکوو او هغه دا چې باجوړ کې د عوامي نېشنل ګوند فعال رهنما او د مرکزی ارګنایزینګ کمیټې رکن او علما وینګ ستر مشر مولانا خانزیب د نامعلوم وسلوالو له ډزو وروستو خپل ژوند د لاسه ورکړی چې ورسره بل ملګری ډاکټر طارق هم په دغه ډزو کې شهید کړل شوی دی. د ذرایعو تر مخه د ډزو دوران درې ملګري په دغه ګاډي کې وو چې د 14 جولای امن پاسون لپاره کمپین کوو چې په دغه دوران نامعلوم وسلوالو پرې ډزې کړي او د ډزو په نتیجه کې سره د خپلو دوو نورو ملګرو مولانا خانزیب جوبل شوی وو چا چې له جوبل کېدو وروستو په هسپتال کې خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. د یادې پیښې په هکله نور تفصیلات اخلو د انډس نیوز نیټورک باجوړ همکار سید امجد علي شاه نه څوک چې دا وخت ټلیفون په لیکه زموږ سره موجود دی. جی سید امجد علي شاه د دغه دردونکې پیښې په هکله تفصیلات زموږ د کتونکو سره شریک کړئ. دا افسوسناکه واقع چې دی نو د په ضلع باجوړ کې راغله څنګه چې تاسو ویل چې د مولانا خانزیب چې دی نو د عوامي نېشنل پارټۍ ډېر اهم سرګرم رکن او د قومي اسمبلی الیکشن هم لړاو کړی او دا د عوامي نېشنل پارټۍ د علما کوم وینګ چې دی دغه صوب سربراو د دې سره چې د عوامي نېشنل پارټۍ کوم مرکزی او صوبایي ارګنایزینګ کمیټې ده دا غیر رکنمو دا وای په 13 تاریخ یو پاسون په باجوړ کې امن پاسون کېدو داغه د کمپاین د فاره چې دینو د مهم چلو دغه ته شنډي یو موړ یو مقام دی چې کله دغه ځګی تر ورسېد نو نامعلوم وسلوالو د په گاډي باندې فایرینګ وکړو دا فایرینګ په نتیجه کې چې دینو د اول زخمی شو سره د دریو مرګرو او بیا چې کله دیو هسپتال ته وړل شو نو دا د خپل مولانا خانزیب او د سره یو بل مرګری دی ډاکټر طارق چې داغه اطلاعات چې دا دواړه هسپتال کې چې دینو د التا شهیدان شو. د دې نفس چې دینو دا چې دینو دغه شو د او نور کوم زخمیان چې دغه هسپتال ته وړل شو او چې دینو دغه علاج معالجه روانه. د دې افسوسناکه واقع خبر چې کله په علاقه کې خور شو نو د علاقه خلک هم په ګڼ تعداد سره وته او د دې سره چې دینو حکومتي چارواکي چې نو هغه موقع ته راورسېده هلته چې دینو کما وسلوال چې یو کوم ذکر دي هغه عملیات چې کړل نو دا هغه بلحل چې دینو او دغه اطلاعات راغلي او د وسفوري چې دینو د انفي د طرف نه د عوامي نېشنل پارټۍ طرف نه د دې واقع سخته ټکو کې چې دینو غمدنه شو ده او د دې نفس چې دینو لا د جنازې اعلان نه شوی نو دا امکانات دي چې د جنازه بچی دینو سبا د جمعې فورز ادا کیږي. جی ډیر مننه سید امجد علي شاه موږ سره د تفصیلاتو د شریکولو د هر ډول نیوز او نیوز اپډیټس لپاره کتلی شئ انډس نیوز نیټورک د ټولو اواز. इंडस न्यूज नेटवर्क द टुलु आवाज.